سلامونه ملګرو، امید ده چې تاسو ټول روغ جوړ یاست او ژوند مو ښه روان وي. الله دې وکړي چې تر دا دمه تاسو ټول درسونه کتلي او څه ناڅه مو زده کړي. شپږ دېرشم درس سره بیا ستاسو خدمت کې حاضر یم. نننی درس هم زموږ د پاسې کمپوزې تېره شوې زمانه په باره کې دی. ما یو څو درسونه جوړ کړي وو، هغه امید ده چې تاسو کتلي، تاسو سخت د پاسې کمپوزې زده کړي او مکمل پوه شوي چې مختلفو ګروپونو افعال تاسو څنګه په پاسې کمپوزې کې استعمال کوئ. نننی زما درس چې کوم دی هغه دی quelques verbes importants، یو څو ضروري افعال، یعنی دا هغه افعال دي چې ډیر زیات استفاده کیږي. نننی درس سره به تاسو یو څو ډیر ضروري افعال هم زده کړئ او د هغې استعمال او پاسې کمپوزې کې زده کړئ. دې سره به ستاسو نور هم پریکټس وشي، دغسې افعال تاسو هم پیدا کړئ، ویکابلري به مو هم زیات شي، لغات مو هم زده کړئ او په یو بل سره پریکټس وکړئ، یو بل نه زده کړئ او په جملو کې استعمال کړئ. نو راځئ چې شروع کړو نننی زموږ درس. ښه، اولنی چې کوم ما انتخاب کړی دی هغه فغ مطلب دی وبخئ یو څه کار کول یو کار کول یا څه جوړول، چې لکه انګلیسي کې موږ وایو to do or to make. صحیح دی. دا په پاسې کمپوزې کې موږ څنګه د مختلفو ضمیرونو سره استعمالو. لکه اول دی موږ سره je fais، tu as fait، il a fait، nous avons fait، vous avez fait، ils ont fait، elles ont fait. مطلب j'ai fait وبخئ j'ai fait یعنی ما کړی وو یا ما جوړ کړی یو کار مې کړی و. صحیح ده. په تېره شوې زمانه کې دا ډېر زیات استعمالېدونکی یو فعل دی، تاسو به ډېر زیات اورېدلی. صحیح ده. j'ai fait، tu as fait، elle a fait، nous avons fait، vous avez fait، ils ont fait، elles ont fait. بل فعل ته ځو، دویم ته، په معنا دا ویل، تا ویلی یا ما داسې وویل، یا انګلیسي کې موږ وایو to tell، to say. دا چې کله په پاسې کمپوزې کې موږ ته استفاده کوو، څنګه به ته استفاده کوو؟ نو موږ بیا وایو j'ai dit، tu as dit، elle a dit، nous avons dit، vous avez dit، ils ont dit یا elles ont dit. زه بیا تکراروم. j'ai dit، tu as dit، elle a dit، nous avons dit، vous avez dit، ils ont dit، elles ont dit. دریم فعل ته ځو. بل د موږ سره دونې خو تاسو ټول پوهیږئ، ورکول to give انګلیسي کې موږ وایو j'ai donné، tu as donné، elle a donné، nous avons donné، vous avez donné، ils ont donné، elles ont donné. زه بیا تکراروم ستاسو دپاره. j'ai donné، tu as donné، elle a donné، nous avons donné، vous avez donné، ils ont donné، elles ont donné. صحیح دی. بل دی موږ سره سواغ ویل کېږي پوهېدل to know. صحیح دی. نو بیا چې کله پاسې کمپوزه کې دا موږ استعمالو، څنګه به استعمالو؟ j'ai su، tu as su، elle a su، nous avons su، vous avez su، ils ont su، elles ont su. زه بیا تکراروم. j'ai su، tu as su، elle a su، nous avons su، vous avez su، ils ont su، elles ont su. صحیح دی. مخکې ځو. بل د موږ سره واغ لیدلو ته ویل کېږي to see. کله چې دا موږ سره په پاسې کمپوزه کې استعمالو، بیا موږ دا څنګه تلفظ کوو؟ j'ai vu. لږ تاسو یو خو وو تاسو ته ویل کېږي. صحیح دی. لږ تاسو تلفظ ورسره دغه ته لږ ډېر زیات دقیق اوسیږي. j'ai vu، tu as vu، il a vu، elle a vu، nous avons vu، vous avez eu، ils ont vu، elles ont vu. صحیح دی. نو واغ چې موږ پاسې کمپوزه کې استعمالو، بیا زه تکراروم. j'ai vu، tu as vu، elle a vu، nous avons vu، vous avez vu، ils ont vu، elles ont vu. صحیح دی. مخکې ځو. بل دی موږ سره تنیغ ویل کېږي نیول to hold on، یو شی نیول. صحیح دی. نو دا چې کله موږ په پاسې کې استعمالو، بیا موږ دا پاسې کمپوزه کې نو j'ai tenu، tu as tenu، elle a tenu، nous avons tenu، vous avez tenu، ils ont tenu، elles ont tenu. صحیح دی. تنیغ بیا زه تکراروم. j'ai tenu، tu as tenu، il یا elles ont وبخئ il یا elle a tenu، nous avons tenu، vous avez tenu، ils ont tenu، elles ont tenu.
بل د موږ سره کونیکت، دا هم تاسو ته به ډېر معلومي. کونیکت لکه تاسو به ډېر اورېدلی. کونیکت مطلب پوهېدل، صحیح دی. یو شي معلومات چا سره یي پوهېدل، صحیح دی. څه لپاره معلومات لرل، پوهېدل. j'ai connu, tu as connu, il y a, elle a connu, nous avons connu, vous avez connu, ils ont connu, elles ont connu. صحیح دی. زه بیا تکراروم. j'ai connu, tu as connu, il a connu, elle a connu, nous avons connu, vous avez connu, ils ont connu, elles ont connu. صحیح دی. مخکې ځو. موږ سره بل دی خواغ. خواغ ویلی کېږي سوچ کول، فکر کول او یقین کول. to believe, to think. صحیح دی. نو دا چې کله په پاسې کمپوزه کې موږ استعمالو، بیا موږ څنګه دا استعمالو؟ j'ai cru, tu as cru, il y a, elle a cru, nous avons cru, vous avez cru, ils ont cru, elles ont cru. بیا تکراروم. j'ai cru, tu as cru, il a cru, elle a cru, nous avons cru, vous avez cru, ils ont cru, elles ont cru. صحیح دی. نو ملګرو دا یو څو ډېر ضروري فعلونه او دا په پاسه کمپوزه کې دینه موږ څنګه استفاده کوو ملګرو، چې تاسو به پوه شوي، تاسو بیا هم پریکټس شوي په دې ساخت باندې. او ان شاء الله زه دغه یو څه ویډیوګانو کې لږ مصروفیت زما ډېر شوی و. دینه بعد به ان شاء الله بیا زر ویډیوګانې جوړوم. او تاسو کوشش وکړئ تاسو نور نوي فعلونه زده کړئ، استفاده ترې وکړئ او یو بل سره په جملو کې استعمال کړئ. ښه ډېر پریکټس وکړئ، خبرې وکړئ تر څو ستاسو فرانسوي مخکې لاړه شي. که هر څه مشکلي، هر سوالي، هر مشورې تاسو زما په یوټیوب چینل نقیب شارق په کمنټ برخه کې تاسو لیکلی شئ. هغې مطابق په آینده کې زه ویډیو جوړوم. مننه. تر بل ویډیو پورې، بل درسه پورې ښه وخت.